الحمدلله زه منافقت سیاست نه کوم او دا زه حلف ورکوم او په دې کې هر حد ته ورته راځم چې په ما هیڅ پریشر نه و دا پارټي چې ما پرېښې ده په دا کې ما شرپسندي کتلې ده او په خپله سترګې مې کتلې ده او دا نومایي چې شوې ده ما په مخامخ شوې ده. زه په خپله زمان پارک کې حاضر و چې مونږ د قائد په پیکچر د مونږ د پاکستان په اجنډا هغه کسان اوس د سی ایم صاحب سره ګرځي او د ما د حلقې ایم پی سره ګرځي چې قائد په پیکچر او د پاکستان په فلیگ په اجنډا هلکان خطل هغه نه انډیا کړي دي او نه افغانستان کړي دي. په دې زه ثبوت درکوم او ایویډنس درکوم چې نومایي دې پی ټی آی کړې ده او زه په دې خلب درکوم چې زه دهشتګرد نه یم شرپسند نه یم او ما دا پارټي چې پرېښې ده په هیڅ پریشر مې نه ده پرېښې چې کم ځای پوره دی زه د په دې فلور ټوله دنیا واوري چې زه ما په پریشر نه پرېښې ما صرف په دې پرېښې ده چې زه دهشتګرد نه یم او زه د شرپسند نه یم او د منافقت سیاست نه کوم. او سی ایم صاحب حالات پرون ډېر زیات خراب و نو هغه خبره کې زه ډیټیل کې مخکې نه ځم ځکه چې مونږ ټولې پښتانې د پټانې د پوره د شرم خبره ده چې د څنګه فیس سیوینګ کوو او ګوتې په اپوزیشن کې خوله چې صلاح وکړي او دا مونږ لا لاړ دی. زه لاړ نه یم زه منافق نه یم د هر چا خوښه ده پارټۍ هر څوک بدلوي خو چې زه کم تله یم زه په دې لاړ یم دې پارټۍ نه چې دې پارټي کې شرپسندي دهشتګري دی ده چې څوک را سره کینی دې فلور نه دې کمیشن جوډیشل جوړ کې جزې ثبوت ورکم چې دا نومایي پی ټی آی ورکړ پی ټی آی چې کم نماینده دي دې کړې ده که نه وه ما دلته دې اسمبلۍ په فلور او زه ریزاین وکړه که داسې شوي نه وي.